یو بزرگ پلار روانو یو خان پلار روان دی او سپیټه ورسره دی هغه یو مزدور ته پشا کړی دی پلار رضی دی کې د ماښام بانګ ویل شو ا مزدور خان بابا ته وی چې خان بابا لک صبر وکړه د جمعات ته زمونږ کوم نو دا باقی سامان بدر سره بیا د منځنه پس یوسو خان بابا وینا مونږ ته وی ما سره پیسې مې درکړې دي او دا پیټه بکور تر سه به خپل منځونه کوم اینا صرف زبر الله دا منځ کومه اغه نه پس بستا دا سامان ولم کړي خوخي خاط کني خپل پیسې دی والا په بل چا یوس سامان ورته پاغه جمعه دروازه کې کېخو خان بابا پوه شو چې اوس خودل ته مزدورم نه ملاويږي مجبوری دا وی خدمون باندې څومره ټیم دی لګي وی بس دا سو رکعات د ماښام مونږ وی لږ زره وکړه بدل ته انتظار کومه دا سامان به تر سره یو بل مزدور کړ چې پیدا کړ دی لال د ماښام مونږ کو ورپسې سنت وکړ ورپسې وابین شروع کړل نفل کوا بیا نفل کوا ټول خلک جمعات نه وتل اخان بابا بار مخصور شوه دی د غسینا خود کېږي چې تا خو یو سو رکعات مونږ دی خلق فارغ شو ته بیا په جمعات کې ناشته ته څه کې دې چې فارغ شو صوفیو نیکو صالحو چې هغه خپل منځ او اوابین او نفلونه وکړل او وروته اخان بابا ورته غوسه وي تا خو یې کم وخت چې یو سو رکعات مونږ کومه جمعات د خلکو نه خالی شو ته ورکه ناشته وي تا مال دوکر اکړو وې سیب زخراتلم خو نه را پرې خودم زخراتلم خو نه را پرې خودم وې سوق بداسي چې دما غوندې د خان سړې به بن کې را پرې بین دي تاسو کو چې د جمعات نه را پرې خو دې وې سیب هغه ذات د جمعات نه بار نه را پرې خودم چا چې ته جمعات ته دن نه پرې خو دې احسان د چا دی د الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم بخپل فرمایل یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب اے اغا ذات چې د زړونو د اړولو راړولو مالک صرف قلبي على طاعتك دا به صحابه ته ارشاد کو اغي ته به چل خو چې دغه دعا کوي زړونه د الله په اختیار کې دي زړه نیکه طرف ته بل طرف ته اړون کې ذات کم سوک دی الله ذل جلال نو موږ الله حمد ادا کوو د الله شکریا ادا کوو چې موږ مسلمانان بیا د رسول الله مبارک امتیان او بیا سلغون دی دا ذکر سره یا دا نبی علیہ السلام د مبارک ذات سره او د سیرت سره مو نسبت قائم دی دا دغه بزرګانو برکت ته الله دا زمون په دنیا کې او په قبر او حشر نشر کې پکار راوړي او د سیرت خبره ده نو زه دوه خبرې کوم یو د سیرت متعلق د نبی علیہ السلام د شان هغه باندې خو کډیر خبره کې نخلاصيږي د رسول الله مبارک لوی شان دی او ورسره د نبی علیہ السلام مبارک نه چې کوم فیض امت ته رسیدل دی دا غفیض یو مختصر لار درته دا غفیض ډیر لارې دي خو مختصر غوندې لار چې آسان لار دا ډیره موثر لار دا غلار درته رسول الله مبارک دا الله پیغمبر دی او پټولو پیغمبرانو کې د لوړې درجه او د لوړې مرتبه خاوند دی په انبیاء کې الله تعالی مراتب پیدا کړی د ټولو لوړې مرتبه پیغمبر د لوړې درجه پیغمبر نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وخبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د دنیا ته اخر کې راغلی خو قیامت کې به د ټولو نه مخکې زه جنت ته ځم وی فخر او کبر نکو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بیدی لواء الحمد یوم القیامہ زما پلاس کے بعد اللہ دا حمد جنبی دا قیامت پر ازمان دے یروی من غیر فخر او کبر نکو نو مرتبی دا انبیاء اشتا او پټولو کې د لوړې مرتبه خاوند سوکتی محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم اوس د پیغمبر دلایل ورو هر پیغمبر الله تعالی د خپل نبوت او د خپل پیغمبر دلایل ورکړي ولی که یو سړی اعتراض وکړي
ته د الله پیغمبر او ستاسو دلیل دی یو دلیل چې ورسره نو د پیغمبر دلیل ته معجزه وایي براهین معجزات دلائل النبوت د پیغمبر دلائل د پیغمبر گواه او د پیغمبر د نبوت شهادت دلائل النبوه معجزات ورته ویل کېږي معجزه ورته وایي معجزه څه ته وایي معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر نه الله تعالی داسې یو کار صادر کړي داسې یو کار دې وشي چې هغه د عام عادت نه خلاف وي عام عادت کې هغه نه کېږي داسې کار چې ښکاره شي چې د عام عادت نه خلاف وي عام عادت عام عرف کې بل څوک یې نشي کولی نه په سیلس کېږي نه په ډاکټرۍ کېږي نه په طب کېږي نه د دنیا په دولت او په طاقت کېږي دې ته معجزه وه چې دا د پیغمبر د لاس نه ښکاره شوه د هغې د مبارکې خولې نه ښکاره شوه دې ته معجزه ویلې کېږي او د دې باب افعال مصدر اعجاز عاجزه کول معجزه ورته ځکه وایي چې مخلوق عاجزه کوي د جوړولو د مثل نه د دې مثل هیڅوک نشي جوړول هر انسان د هغې د مثل د جوړولو نه عاجز دی نو د هر پیغمبر معجزه شته خو زمونږ د رسول الله مبارک معجزې د ټولو پیغمبرانو د معجزو نه زیاتې دي او مضبوطې هم دي خپله یو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي وی هر پیغمبر له الله دومره معجزې ورکړي دي چې د هغې په مقدار پې امت ایمان راوړلی دی او د ټولو نه زیات او بهتر او لویه معجزه الله ماله راکړې ده او د یوې معجزې ذکر کوي چې هغې ته قرآن حکیم وایي دا لویه هم ده دایمي هم ده وی زما امت به زیات هم وي تر قیامته پورې به خور او دایم هم وي نو معجزې د پیغمبرۍ دلیل او د رسول الله مبارک معجزې څومره دي څوک یې 1400 دي بعض علما وی 3000 دي څوک د دې نه زیات کم مولانا ادریس کان دهلوی رحمت الله علیه لیکي وی د رسول الله مبارک معجزې بے شمیره دي د شمیر نه زیات دي وی دا چې چا څومره شمیرلي دي د هغې اندازه یې لګولې ده چا 3000 شمیرلي دي وی 3000 دي چا 14000 شمیرلي دي وی 14000 دي چا 2500 شمیرلي دي وی 2500 دي خو د رسول الله مبارک معجزې دومره دي چې هغه د شمیر نه زیات دي او مختلف قسم معجزې چې سړی حیران شي ورته یو صحابي فرمایي وی نبی علیہ السلام مبارک په لاس کې کاڼي راواغېسته وی هغه کاڼو تسبیح شروع په سبحان الله سبحان الله سبحان الله اوس کاڼي خو په عام عرف کې خبرې نه کوي دا معجزه شوه وی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه له ورکل بیم تسبیحات وی بیا عمر فاروق رضی الله عنه له ورکل وی بیم تسبیحات وی بیا حضرت عثمان رضی الله عنه له ورکل لکسات تسبیح وی بیا تسبیح بند شو دا یو معجزه یو بل صحابي فرمایي وی ما نبی علیہ السلام مبارک له دعوت وکړ وی یو چیلې مې ورته حلال کړ وی ډوډۍ مې وخوړه او د هغه چیلې هغه هډوکي مې په ځمکه وغورځول وی رسول الله مبارک وفرمایل چې دا هډوکي راغونډ کړه د هغې حکم او هډوکي مې راغونډ کړل او مخې ته مې ورته کېښودل وی خپل لاس مبارک یې پراخ کړ وی واپس ته چیلې جوړ شو مې شروع کړل دا معجزه شوه یو بل صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک مال یو تولیه را کړې وه چې دا رومال غوندې چې لاسونه به پرې وچول اوس عامه تولیه او رومال چې خیرن شي نو خلک یې په صابون او په اوبو باندې وینځي وی زما د قسم چې هغه به خیرن شو مونږ به تنور ته وردن نه کړه پاکه ساکه به م ترې راوویسته د رسول الله مبارک د لاس سره چې کوم رومال لګېدلی دی اور یې نه سوځئ نو کومو صحابه او کومو مقربینو خلقو چې د رسول الله مبارک په لاس باندې خولې ښودي او لاسونه یې ورته نیولي نو ستاسو څه خیال دی چې هغه وجودونه به جهنم اور وسوځئ چېرته مونه یو صحابي فرمایي وی جماعت کې ناستم اوښ راغی وی صحابه شله چې اوښ منې کې وی نبی علیہ السلام مبارک وی غږ ورته مه کوئ پرېږدئ ده څه فریاد راوړی دی ما لره اوښ نیغ جومات ته راننوت
ټول خلک یې پرېښودل او د رسول الله مبارک مخې ته سملاست. ګوره پیژني نورو خلکو له نه دي او دا غړانګې اوږده کړه او دا سر یې د رسول الله مبارک د دې دواړو ورونو په دا منځ کې کېښه او فریاد یې شروع کړو، د سترګو نه اوښکې وبهېدلې. حضور پاک مبارک رحمت للعالمین دی، رحمت للمسلمین نه دی یوازې د مخلوق دپاره رحمت دی. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل ورشه د دې اوښ مالک راوړ. مالک ورپسې را روان او حاضر یې کړ. وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړو چې ده په ده کار کې او دمه وله نه ورکې، کار پې ډېر کې او خوراک وله نه ورکې. وی او صاحب بالکل داسې مې کړي دي. وی ما ته یې ګوره فریاد راوړو، وی دا حیوانات ستاسو د کار لپاره الله مسخر پیدا کړي دي، دی باندې به کارم کې ډېر به نه ستړی کې او دی باندې به عملم کې خوراک به موله ورکې. اوښ ته یې وی ځه نن ستا مالک زما مخکې تا سره واده وکړه، بیا ظلم زیاتې به در سره نه کوي، ګیا به پوره در کوي. اوښ وبرړې او نیغ روان شو د جومات نه. یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او صحابه کرام ورسره دي. هغې ښکار کړی و اوسۍ یې نیولې وه، اوسۍ. هغه اوسۍ نیغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شو او پیغمبر علیه السلام مبارک سره خبرې شروع کړې. ویله حیوانات ورسره خبرې کړې دي، دا خو ده معجزه. که ته وایې حیوان به څنګه خبرې کوي، نو ما درته مخکې وایي چې معجزه وایي دې ته چې په عام عادت کې به هغه نه کېږي، د عقل نه او د عادت نه به خلاف وي. وایي د الله رسول ستا دې ملګري زه ښکار کړی یم او په دغه مخامخ غار کې زما واړه واړه بچي دي او هغه نار نور دي وږي دي، نو ته دې ملګري ته ووایه چې ما پرېږدي، زه به لاړ شم هغه خپلو بچو له به پی ورکړم نو بیا به راشم. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي په تا څه اعتبار دی، ته خو اوسۍ یې، هسې نه چې دې دې پرېږدي او بیا وتښتې را نه شي. وی حضرت داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې به دومره خطرناک قسم بل نی. وی اسنګه وی که زه لاړم او واپس را نغلم نو ما د رب العالمین د قیامت پر ورځ د حرام خورو په صد کې پاسئ. رسول الله مبارک وجود غونی غونی شو، خولې ترې روانې شوې. وی ډېر مضبوط قسم یې وخوړ، ډېره خبره یې کلکه کړه. صحابي ته یې پرېږېده چې پرېښوده منډه یې کړې غار ته ننوته. هلته کې هغه خپلو بچو له پی ورکړل، نیغه واپس راغلو د رسول الله مبارک درون خوا کې سر کېښو. وی حضرت بچي مې ماړه کړل، اوس د ده خوښه ده چې هر څه راسره کوي. ګوره حیوانات ورسره خبرې وکړې او د هغې په حکم واپس راغله اوسۍ. نبی علیہ السلام مبارک هغه صحابي ته وفرمایل د اوسۍ پرېږده او یو عام حکم یې وکړ. وی چې کله د یو حیوان د مرغۍ د اوسۍ یا د بل حیوان د بچو وروځي وي او بچي یې راوړلي وي او بچي د دې مور خوراک ته محتاج یې په هغه ورځو کې ښکار مه کوئ. د هغې یوې اوسۍ د معجزو د خبرې د وجې نه د ټول مخلوق حیواناتو ته فیض او خیر رسېد. دا د نبی علیہ السلام مبارک معجزه ده. په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان دی، اوبه خلاصه شوې. بخاری شریف کې حدیث دی، صحابه ته حکم وکړو اعلان شوی وګورئ چې توبه را پیدا کړي. صحابه خواره شو. یو ښځه په اوښ باندې سواره وه، یو طرف ته هم د اوښ نه یو مشک اویزان دی او بل خوا هم دوه مشکونه یې د اوبو ډک په اوښ باندې اچولي دي او دا ښځه په دا میانځ د پازه سواره ده. صحابه کلک هغه اوښ ونیوه، وی ترور یا خورې اوبه کم ځای دي، د اوبه د کم ځای نه راوړئ. وی اوبه خو ډېرې لرې دي. وی څومره لرې دي، کم ځای دي؟ وی پرون دې مال د اوبو د ګودر نه را روانه شوې یم، یو شوا روز مزل مې وکړ، دومره اوبه لري. هغه ښځه په اوښ ناسته او اوښ صحابه ونیوه، نبي علیه السلام مبارک له یې بوته. وی حضرت اوبه نشته، دغه اوښ باندې دا دوه مشکې دي، دقه اوبه دي او دا ښځه وایي چې د پرون دې مال د اوبو د ګودر نه را روانه شوې یم، یو شوا روز اوبه لري. ښځې ته سوال وکړه، هغې د اوښ نه کوزه کړه او نبی علیہ السلام مبارک ورته درخواست کوي چې لږې غوندې اوبه مونږ له راکړه، یو جام، ځکه زمونږ دا ملګري دي دې ته تکلیف دی. هغه حیرانه ده چې یو جام اوبه او 1400 صحابه کرام، 1400 صحابو سره اوښان دي، اسونه دي ورسره، ګډه چیلې دي، اوبه بالکل نشته. رسول الله مبارک د هغې نه یو جام اوبه راواغېستې.
او هغه باندې دم چفت او صحابه ته وی شابه اسکه هغه دیار لسو صحابه کرام ټول سیراب شو دا ای ساروی سیراب شو دا ای ګړه چیلې سیراب شو هغه خزه ته هغه مشک هغه خله او تعالی او رسول الله مبارک ورته فرمایي وی ګورو ستوبم کمی کړي نه دي ښا وی دا الله مونږ له برکړي ګوري ستوبو ما غسری چې څنګه دي او سخوات مراکي ولا راجمه کانه ولا ورکو کوف د پاسه ورته کېنه اخذ وی قسم دې د ما مشکونه کې او با امر نه بلکې دا غینه زیات معلومه ده لا رحب القوم قوم ته تاسو کوي وی تاسو نا وخت کړی یره یو سړی سره مې ملاقات شو دا علی وتوي وی دا سدي چې یا خدای د الله غریشتونه پیغمبر معلومیږي د تم قصې چې مونږ اورو او یا ډېر خطرناک جادوګر دی ځکه چې دا مو په کم نه شوي بلکې زیات دي او هغې ته درې دیارلس سوه کسان سیراب شو د هغې ښځې او د حضور پاک د هغه معجزې د برکت نه د هغې ښځې چې څومره قوم او څومره قبیله و ګردنوا خلک دا ټول څه زمانه پس لاړل او د نبي علیه السلام مبارک په لاس کې لاس کېښود د مسلمانانو یو ځای کې د اودس ماتې ضرورت پېښ شو څه شته دی نه چې هغې ته کښېنې اودس مات کړي هغلته یو اونه ولاړه ده او بل طرف ته یو اونه ولاړه ده یوې اونې ته هم داسې اشارت وکړه بلې اونې ته هم اشارت وکړه یوه اونه هم ځمکه شلۍ په منډه را روانه ده بله اونه هم ځمکه شلۍ په منډه را روانه ده او چې دواړه را نږدې شوې نو یو ځای شوې ټیټې شوې سوری جوړ کړه پرده جوړه کړه رسول الله مبارک خپل قضای حاجت وکړه چې پاسې یو اونې ته هم اشارت وکړه بل ته هم اشارت وکړه یو اونه خپل ځای له لاړه او بله اونه خپل ځای ته لاړه جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم دا معجزه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم رو معجزې د نبی علیہ السلام مبارک ماران ور سره خبرې کړې دي حیوانات ور سره خبرې کړې دي په خوراک کې برکت پیدا شوی دی ډېر زیات خو بنیادی نقطه درته مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه لیکي وی بشمیره ولې دي وی هر صحابي د نبی علیہ السلام مبارک مستقل معجزه ده یو لک سلیل زره کم و بیس صحابه کرام هر صحابی مستقل معجزه ده اگر څنګه وی ګوره کاڼې به نرم کې دا کاڼې په دې نوخار کې په دې بټۍ کې اچې نو چونه ته جوړېږي معده به کې چونه به ته جوړېږي اوسپنه به نرمه کې اور کې به واچې تاوه چې څه پکې کوه اوبو نه چې څه جوړی کله یې ګرموه کله اوچوه کله زیاتوه د دنیا هر مخلوق سره کې ته څه کې کولی شي خو چې انسان خراب شو د چا پلار یې نشي سمولی د چا زوی چې خراب شي په ډاکټرانو یې ګرځئ نیکانو صالحینو لی بوځي علماو لی بوځي زما دا زوی خراب دی دی فینال سکي دی پوډر سکي دی غلط مجلس کې ګرځي دا خراب دی هغه یو زوی څوک نشي سمولی د پلار دپاره درد سر د مور دپاره درد سر د ټول قام دپاره درد سر وی ګوره صحابو ژوند ته وګورئ د نبی علیہ السلام مبارک نه مخکې د دې زندګۍ ته وګورئ او د حضور پاک مبارک د راتلو نه پسې زندګۍ ته وګورئ دغې خلقو به لوڼه جمدۍ ښخولې دغې خلقو به بدعملۍ کولې دغې خلقو به لارې شکولې ډاکې به یې کولې د بوتانو عبادت به یې کو د بیت الله نه به بربن طواف کو جامې به یې ویستې به طواف به یې کو د بیت الله نه موږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو مردار غوښې به یې خوړی خو چې کله د رسول الله مبارک مجلس کې کېناستل او د حضور پاک مبارک سره صحبت پیدا شو نو د عمر فاروق رضی الله عنه جوړېږي داسې ده که نه حضرت عثمان رضی الله عنه حضرت حمزه رضی الله عنه او دا اکابر صحابه چې مونږ یې نوم اخلو دعا ورته کوو او قرآن کې الله ورته دعا کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا رسول الله مبارک د صحبت د برکت نو د هر صحابي ژوند ته چې وګوري دا مستقله معجزه ده د نبوت نه مخکې څنګه
او د پیغمبر علیہ السلام د ناست او د صحبت نه پس ته کمی هسته جوړ شوي قرآن حکیم کې الله صفت کوي رب العالمین په قرآن حکیم کې سلام وایي د نبی علیہ السلام والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود هر صحابی د رسول الله مبارک مستقل معجزه شو جل کے انقلاب راغی د دنیا سائنسدانان د انسان نه انسان نشي جوړول د دنیا ډاکټران د خراب انسان نه ښه انسان نشي جوړول مور او پلار او قوم قبیله کو تراغون شي د خراب سړی نه ښه سړی نشي جوړول یو سیز باندې جوړیږي هغه درته خیر او رسول الله مبارک دغه یو لک سلیری زر خلق رقم سړی جوړ کړل مثال به په مقدس مرکه تر قیامت پورې پیدا شي پیدا بنشي هر صحابي مستقله معجزه شو یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مختصر صحبت شوی ډیر مختصر حالانکه مایوس دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ سعد باندې صحابه کرام مایوس تو بره چې نبی علیہ السلام مبارک او تاریخ لیکي چې ظاهر رنگ دنګي خشتنو د چا شکل ظاهر کې خولي د چا خولي نه خو شکل ته باندې ګور ان الله لا ينظر الى صوركم الله یستاو ظاهر شکل ته نه ګور استا قلب او زړه ته ګور نو دغه ظاهر شکل مزیدار نو ډولینو تاریخ لیکي شونډې غټه مخ باندې داغونو او رنگ تورو راغ رسول الله مبارک سره مجلس کې کېناستو او په جواب هغه د تاسو کې ولې جاو ویسه مایوس شو ولې مایوس ویل را سره څوک یو ځای ډوډۍ خوري کرا نه کوي نفرت را نه کوي نه را سره څوک یو ځای وبس کی نفرت را نه کوي نه څوک را تر غاړو دي نه څوک لاس را کوي نه مجلس کې څوک پریدي ما له خلق نفرت کوي کرا نه کوي او ځین کې دا شکل خو مال رب العالمین را کړی دی الله را کړی دنیا کې رانه خلق نفرت کی اسنه د مرګ نه پس رانه الله نفرتونه کی په دې جاړه لوی خورم څوک نه راکړي دا الله رسول ما نه خو الله نفرت نه کوي ما نه خو د جنت فرشتي نفرت نه کوي ما نه خو حور نفرت نه کوي وی خبرانه کړی کې نه کوي ما به جنت قبول کی ما به الله فرشتي قبول کی ما به جنت حور قبول کی وی جلل نبی علیہ السلام مبارک الله ډیر انتهایی خپل خوې ورکړي او ډیر زیات خپل مرګرو مهربان او ډیر زیات عاجزي وپکې ډیر انتهایی عاجزي وپکې بهر کې نبی علیہ السلام مبارک په کوی شو وی ارسبه ټیک شي غم مکوا خو الکه ته خو چې سوګلور خورم نه راکې لکه چې وعده ته دل کېږي وسه وعده ته مولې دل نه کېږي خو ما ته څو خبر نه کوي ډوډۍ چې سره څوک یو ځای نه کوي نو وعده به څوک کم ځای نه خبر راکې یو صحابي نبی علیہ السلام مبارک لراغلو عمرو ابن وهب نومه هغه ته ویلو چې د مالو پیغله شوی صحابه برال الالبه ویلو نه پیغله که څوک وعده ته قضا کوي چې ولا ویلو نه پیغله ده حضور پاک مبارک आवाज وکړه عمرو ابن وهب ویسه مجلس کې خونښتا بس دته یو فرمایل ویلو شدا غلور ده ملاو ور سره هغه د په نکاح کو خوشاله شو روان شو ورغه ولکه بیا سودا ده عمرو ابن وهب د مدینه منوره کې مالدار صحابي دی او بیا د نبی علیہ السلام د مور د طرف نه رشتہ داري کې راځي مالدار صحابي دی او لوري دغه یو لور ده او صحابه کې کبرانه کې دی ورغه هغه دروازه وهه صحابي ولا راوت سکه رورا وی تابع نبی علیہ السلام ته سوال جواب کړی هغه متعلق را لګل نه نکاح خبره لګل حیا سره وی سوال جواب وی ستالو په پیغله شي تاسو بوته ویلی وی او نو بیا وی زیر علی کریم دا غیله پار بس هغه غریب باندې لرزر اعلی او د مالو ته ګورو او دل ورکول ته ګور دا سوف اذا شکلنا به دوله دی سپلې د غریب نه خپل خپل روان دي جامع کمیس پرتوب نشته یو لنګ ځان له توکړې یو لنګ پرتوب پدې ټول اولي او خېټه عمله ښکاری
دا سوف خذل الله وی خذل زمون د رشتې د فارق رسول الله مبارک یو سړی را لېږلی دی وی ټیک ده کنه وی نه ته خو لږ د دروازې د چاون دی نه وګورلغه ولې وی خوښ به دې نشي چې هغه راغی وی کته خذو کې خلا یو پټې نیاز بین توب زیاتی وی سړی ادا سکار دی چې د رسول الله مبارک نه مونږ ارسه قربان خو زمونږ لور د سره گزاره نشي کول شکل نه بدنما دی بدرنګ دی هغه غریبی بخپل کاتی خو شکل نه بدرنګ دی جامع کمیس پرتوب نشته یو لنګ ځان ته وکړي دی یو لنګ پرتوب پدې ټول اولی او خېټه عمله ښکاری دا سوف خذل الله وی خذل زمون د رشتې د فارق رسول الله مبارک یو سړی را لېږلی دی وی ټیک ده کنه وی نه ته خو لږ د دروازې د چاون دی نه وګورلغه ولې وی خوښ به دې نشي چې هغه راغی وی کته خذو کې خلا یو پټې نیاز بین توب زیاتی وی سړی ادا سکار دی چې د رسول الله مبارک نه مونږ ارسه قربان خو زمونږ لور د سره گزاره نشي کول شکل نه بدنما دی بدرنګ دی هغه غریبی بخپل کاتی خو شکل نه بدرنګ دی تلار شو نبی علیہ السلام مبارک ته وایي چې صاحب مونږ بل رشته وګوره ځکه چې د سره استاد خبره نه مونږ قربان خو د سره زمونږ لور به گزاره څنګه کوي هغه سړی راغی ورته وی عمرو ابن وهب وی سعد وروره خفه کېږم او تلار شو نبی علیہ السلام ته زم درځم او مطالبه بله چې رشته چېرته وګوري او زمونږ لور له بل څوک وګوري دی غریب داسې قوس روان شو چې ما خو ویلو چې ما له څوک رشتې کوم ځای راکړي الله شکل راکړی دی او داسې شکل راکړی دی الله خوښه ده چې دی روان شو هغه لورې دا خبرې واورېدې مور څه چل وی دا څه خبره نشته وی نه زه پوه شم څه چل دی زما متعلق څه خبره وی دا نبي علیہ السلام مبارک تعالی یو رشته را لېږلی نو بیا وی مونږ واپس کړه وی ولې واپس کړه وی هغه که تا ولید لورې ګزاره ورسره نشي کولی ظاهر شکل ګډ وډ دی رنګ تور دی او سپلی نشته یو لنګې دی او ډېر ګډ وډ دی اله مورې بابا ته موږ چې اواز کې وته الله راوی ګرځوي نبی علیہ السلام نه ګورې لاړ نشي لورې ته خو لږ وګوره وی گزاره به ورسره ونه کړی شي وی قسم په الله چې د رسول الله مبارک منتخب خاوند ماله د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی تاسو ورسره ژوند تېروئ که زه تېرو چې ماله د دواړو جهانو مبارک سردار رقم خاوند انتخاب وکړه ماله جنت دی جنت ماله ډېر بهتر دی شا به ګورئ نبي علیہ السلام ته خبر نشي خفه به شي بچې مونږ ستا د وجې خبره کوو چې ته پرې خوشحاله مونږ پرې خوشحاله وي سړی یې راوګرځه وایي زمونږ لور در سره راځي ده ځه مبارک دې شي حضرت سعد راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کېناست وایي څه وشو وایي صاحب بس رضا شو وایي مهر به ورکړې وایي د الله رسوله مهر څه ته وایي او ښځه کې مهر پته راته نه دی لور ښځې له به څه جامې څه شی لیکې څه به ورکړې وایي ما سره خو دا یو لنګ دی هسې واده کې یو لنګ یې ته وکړ کمیس بیم نشته سپلی بیم نشته په سر بیم څه نشته رسول الله مبارک فورا یو صحابي له ولېږه ویل حضرت عثمان دوه کوره دي د هغه هغه ته ووایه یو کور تاله درکړي یو بل صحابي ته ولېږه وی هغه ته لاړ شه هغه 200 درهمه درکړي بل به 200 درکړي بل به 200 درکړي لاړ 600 درهمه یې د هغوی نه راوړه کور هم نه لاړ نبی علیہ السلام مبارک فرمائی انما انا لکم بمنزلت الوالد للولد بستاسو دا پارداسم لکا پلار دا بچو دا پر گورا پورا انتظام کئی چشپک سوا درہمی راول کورم ورطا ملو شویلار شو پدی دا واده سامان واخلا دا 300 روپے دا خز مہر شو دا گوٹا کر او پدی 300 دان لا جامع والا خز لا جامع والا دا واده دا کور چکم لوخی موخی لگیا برابر کا پارا چی واده دا برابر کا دی لار کور برابر کر او د مدینه منورې بازار کلا دکان ته وخت چې زویدان له جوړوالم خزل عالم او د کور چې کم پیاله میاله زمانه کې چې کم لوخي برابر کړ چې دکان ته وخت یو आवाज یې وره یو منادي دی आवाज کوون کې دی هغه د ماما د ډول وای اعلان وره الله مبخا نبی رسول الله jihad تلا او کچا سره سامان خپل وی او جهاد د دین د پیغمبر علیه السلام په مرګتیا کې جهاد لګا شو کله دا आवाज ورېده بذغل شو متوجه شو چې نبی علیه السلام جهاد لذي عذاب سکو بیا आवाज شو چې आवाज شو دی بیا ور متوجه شو
چې دریم ځل بیا وازو شو بس هغه دکان نه پنیول شو. خو نبی علیہ السلام مبارک روان دی جهاد لا اب د تورو په میانس کې وي ازبا وعده کوما زبا خرج سره دا کوم ځای کېږي بس هغه دکان نه پوسیو بل دکان ته لاړ او الته هغه پیسو ځان له اس واغشت توره واغشته زغره واغشته جهاد سامان واغشته واده په ځای پاتې شو هغه واچو او په اس باندې سور شو میدان د جنگ ته ورسېد. چې میدان جنگ ته ورسېد داسې وخت ورسېد چې جهاد شروع دی. صحابه او کافر یو بل سره نښتې دي جنگ شروع دی. دې پکې ورګډ شو خو د یو نقاب تړلی دی. نقاب لکه یو سړی مخ پټ کړي داسې وتړي چې دا سترګې ښکاري او دا تندي او دا ټول وجود یې پټ کړي وي. په دې یاره چې اسنه نبی علیہ السلام مبارک راته غوسه نشي چې ما دله پیسې راغونډې کړې کور مې درکړې پرېښودل ته دلته څه راغلی. لیکن زړه کې د حضور پاک مبارک سره محبت وي نه چې هغې به جنګ کې د تورو منځ کې وي او زه به ښځې سره صرف جهاد یې شروع خو مخ پټ سترګې ښکاري لګیا دي خو داسې مجاهد او جهاد یې وکړه داسې جهاد چې د دنیا کافر مردار په جهنم ته ورسول. صحابه حیران دي یو د یو نه تپوس کړي دا څوک دی بل له بل نه تپوس کړي د خو سترګې ښکاري نور وجود نه ښکاري څوک یې نه پېژني. رسول الله مبارک یو صحابي راغی حضرت علي رضی الله عنه وی سب یو سړی راغلی دی اشنا جهاد کوي بهترین مجاهد د دنیا کافر مردار کړ دومره فایده مونږ ته چرته په جهاد کې چانه د رسول الله قد چې رسوله وی پیژنو یې نه ممکن نه چې د نو مسلم دی خان نوی مسلمان راغلی وی کم دی وی هغه مخامخ اس باندې چې سور دی وګوره چې کنه کافر باندې توره پورته کړې ده نو چې دې توره پورته کړې وه نو دا څادر یې د دې مټ نه لاندې تللی نو دا لاس یې دا تور ښکارېده. رسول الله مبارک وفرمایل اظنه سعدا هلکه ګمان کوم دا هغه سعد دی ښه هغه واده مادې پرېښې دی راغلی دا لاس نه هغه معلومېږي ته ورته تپوس دې وکړه چې هغه دی که بل څوک دی. علي رضی الله عنه ول راغی وی هلکه سعد دی هغه ورته سر وړقو وی سعد دی راغی نبی علیہ السلام لا وی دا رسول الله مغه دی دا هغه واده په پیسو یې ځان د جهاد سامان اخیستی دی او راغلی د جهاد لا خوشحاله شو نبی علیہ السلام. ګوره زړه ارمان ته وګوره د ښځې ارمان یې دی د ډوډۍ خوراک ارمان یې د مسلمان سره د اوبو د څښلو ارمان یې دی د یو ځای ژوند ارمان یې دی. دا غریب لکه د ارمان و چې ښځه به وکړم زما نه به نفرت وکړي که به ونه کړي ژوند به راسره تېر کړي که به نه کړي. دوی په دې خبرو کې دي چې زه باندې یو کافر غزار وکړه د اس نه غریب لاندې را پرېوت او دومره سخت ولګېد چې اسې هلته پرېوت او دې بل طرف ته پرېوت د وینو دا غوبل سیلاب ته روان شو. خو چې نبی علیہ السلام مبارک ورته وکتل نو په منډه ورته راغی په منډه یې خپله را منډه کړه او راتلو سره جناب تاریخ لیکي چې د خاورو د وینو ډکې راونی و د خپلې سینې پورې داسې یو ځای داسې را یو ځای کړه ځان سره او قسم دی چې خپل صادر مبارک یې راواغېسته او په هغې وله د دې مخ نه د دې لاسونو نه وینې پاکوي او خاورې ته غورځوي او هغه داسې غریب نه وینې بېږي او غیب کې نیولي د نبي علیہ السلام مبارک ځان ته را جوخ کړی دی او هغه وخت کې د نبي علیہ السلام نه تپوس کړي ای د الله رسوله ما به جنت ځان ته پرېږدي ما به د جنت حورې ځان ته پرېږدي ما به الله ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي ما نه خو به دا نفرت نه کوي. قسم دی رسول الله مبارک وفرمایل ای سعده زما د قسم په هغه ذاتي چې زما سا د هغه په اختیار کې ده چې زه ګوی کوم چې ته به جنت ته ځې زه ګوی کوم چې تا نه به د جنت حورې نفرت نه کوي ځان ته به دې نږدې کړي جنت به دې قبول کړي د الله فرشتې به دې قبول کړي الله به ځان ته بلد کړي زه ګوی کوم ګواهي ورکوم په دې میدان د جهاد کې ستا لپاره ای سعده. او چې دا الفاظ نبی علیہ السلام مبارک ډېر په افسوس د خولې مبارکې نه ووتل وی جلل او جلا سره په خندا شو مخې بل طرف ته واړو دې غریب نه ساه ووتله وفات شو. د کوم ځای کې ته ساه ووتله کوم غېږ کې ته ساه ووتله وایه که نه د رسول الله مبارک په غېږ هغه غېږ چې د عرش نام قدرمند دی د الله په نزد علماء لیکي کما خور سره چې رسول الله مبارک له حق سره جنګېدلې د هغه خور قیمت د عرش نه زیات دی. ولې وی عرش د الله داسې وجود نشته لکه زمونږ کې دی
نه الله په عرش داسې ناست نه دی لکه مونږ چې یو د الله وجود عرش سره جنګېدلی نه دی د خاورې سره د رسول الله مبارک جسد اطهر لګېدلی دی نو چې د خاورې هغه مرتبه ده د هغې د غیب به څونه مرتبه وي د هغې د سلې به څونه مرتبه وي یا نه وراشه د هغه موالد هغه نه خو ساته زوړی د نبي علیه السلام کې وودنه صحابه اوچت بیا ویل یو صحابي وروسته تپوس کوي د حضور پاک مبارک نه وی حضرت ام جلل بیا هم وخندل دا ولې مخ هم بل طرف ته واړه وی د هغه په هغه بېکسۍ مې وجړل چې دنیا کې د هغه اسم نوم وی ولې خندل ولې و چې ما کله د هغه لپاره ګوی ورکړه او قسم مې وخوړه چې تعالی به الله جنت درکړي الله به ځان ته نږدې کوي وی یو ډېره ښایسته ښکلې حوره مې ولیده حضور پاک مبارک ته کشف حوره مې ولیده مزېداره ښایسته چې داسې مې چېرته نه ولیدې او د حوض کوثر اوبه مې ورسره په لوښي کې راوړلې او دې ساعت ته یې رانږدې کړې ځان کدن په دې وخت کې نو زه خوشحاله شم چې شکر دی الله زما قسم په دې ما ته په خپلو سترګو وښو او مخ مې د هغې حورې نه حیا راغله مخ مې دې بل طرف ته واړه زمارون ادنا صحبت د یو ګنټې ناسته وه څومره انقلاب د هغه په وجود کې راغی د یوې ګنټې صحبت مایوس او د خپل ژوند نه د خپل زندګۍ نه مایوس خو نبي علیه السلام مبارک سره یک ګنټه نه لس منټه به یې تېر کړی او زندګۍ کې کوم انقلاب راغی ښځه پرېږدي بچي پرېږدي او هغه میدان د جنګ لځي او شهادت نصیب کېږي نو د نبي علیه السلام معجزات خو ټول دي خو د ټولو نه غټه معجزه صحبت دی صحابه نه صحابه جوړ شو د څه د وجې نه جوړ شو د صحبت د وجې نو ما دویمه خبره چې کوله تاسو ته چې د نبي علیه السلام د فیض د رسېدو او د نبی علیه السلام مبارک نه فیض اغشتو بهترین لار څه شی دی صحبت دی صحابه صحبت وکړه صحابي ورته ولې وایي صحبت یې د نبي اسلام سره کړی بیا د هغې شاګردان تابعین بزرګان نیکان تر اوسه پورې روان دي نه د ډاکټر سړی کولی شي نه د ساینسدان انسان جوړولی شي نه د هېڅ څوک نه شي جوړولی که ته د ځان نه انسان جوړول غواړې نو د بزرګانو علماو صالحینو صحبت اختیار کړه صحبت کند صحبت طالح کرا طالح کن صحبت په بغیر کار نه کوي بالکل نه کوي کتابونه دې ګوره خو چې صحبت د خپل استاد او د خپل پیر او د بزرګ سره نه اړه روان وخت کم دي مثالونه را سره ډېر دي لګیا خپل عمل کوا 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 خو چې د یو صحبت د یو بزرګ د یو عالم نه نقش قدم نه باري اړه روان ډېر مثالونه را سره نو د نبی علیہ السلام مبارک صحابی ته صحابی ځکه وي صحبت اختیار کړی دی او کمال پر هغه صحبت کې دی د خپل بزرګ سره کېنئ د خپل پیر سره کېنئ هغه سره دی لاس ورکړه تا نه به کامل سړی جوړوي مختصر یو ادنا غوندې واقع درته وایم حسن بصري رحمت الله علیه حسن بصري زمون په د احادیثو په کتابونو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی محدث او د بزرګانو په دې سلسله کې یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی ټول زمونږ دا څلور واړه طریقې چې روانې دي حسن بصري رحمت الله علیه پکې منځ کې دي او زمونږ د احادیثو سند چې نبي علیه السلام ته روان دي حسن بصري رحمت الله علیه پکې به دا منځ کې دي هغه د یو بزرګ سره صحبت اختیار کړ او د هغه ملاقات نه به روزانه کړ الله ته یو ډېر لوی سړی جوړ د ده په کلي کې بصره کې یو سړي نه قرآن شریف هېر شوی د لراغه یې صاحب مانه یو ګناه شوې ده او مانه قرآن هېر شوی د دعا راته نو د بزرګانو کې به دا یو کمال و چې هغې به انسان لږ مجاهدې ته اچو چې ته لږ عمل وکړه لږ کڼو به یې ورکوو چې دې لږ داسې په اسانه به ورته کار نه کوو چې دې لږ وکړېږي ده کې لږ د ریاضت او د مجاهدې هغه برداشت او طاقت پیدا شي وی ته ولاړ چې په مکه مکرمه کې په مینا کې زما یو پیر دی او دا مسجد خیف کې هغه له به ځې نو دعا به درته کوي نو تا ته به الله دا قرآن حکیم رایت او د بصره کې عراق نه پیاده روان شو مکې مکرمې ته لاړ او بیا مسجد خیف ته ورغی چې هلته دې ورسېدم یو سړی د محراب کې ناست خلک راځي څوک ورته وي صاحب ما ته دعا وکړه څوک ورته وي صاحب ما ته څه ذکر وښایه څوک ورسه هسې لاس میلاوي او ځي ته وایي زه چې رالم د مازدیګر لمانځه ته لږ غوندې وخت پاتې و ما وایي چې ودرېږه زه به دا خپله مسله لمانځه نه پس ورته بیان کړم
او دس به وکړم مونځ به وکړم وی زه لاړم اودس به کوم وی یو سړی مې ولید وی داسې پټ سر را روان مخې ښکاري خو نور سر یې هر څه پټ داسې هم راغی او دغه بزرګ سره میلاو شو لاس یې ورسره میلاو کړو لاس وی ما ونه پېژند ځکه چې دا سر باندې څادر اچولی نو پوره مې ونه پېژند مخې راته ښکاره نه شو وی ما اودس وکړه د اودس نه پس رالم هغه ته کېناستم چې صاحب زه راغلی ما د بصرې نه راغلی وما نه یو ګناه شوې ده وما نه الله قرآن هېر کړی دی حافظ د قرآن هم هېر مې دی نو ته مهرباني وکړه ما ته څه وښایه او یا څه دعا راته وکړه چې دا قرآن الله را یاد وی ما وله په دا زنګونونه دا لاسونه داسې ایښودي دي وی هغه دا سر داسې اسمان ته اوچت وی چې سر یې راښکته کړ ما ته بیا قرآن یاد ما ته سوچ وکړه غوندې دا بعضې ایتونه لږ غوندې سخت دي د انبیو به سره متشابه دي ما چې بس وشو چې کار قرآن مې یاد دی وی چې توبه وباسه بیا دا ګناه مه کوه ښه نه چې چا راولېږلی بصرې نه وی چې صاحب حسن بصري رحمت الله علیه راولېږلی هغه راته ته وښولې وی په حسن د الله رحم وکړي زه خو یې خلکو ته ډېر مشهور کړم وی دا وختي سړی دې ولیده چې دا ما څادر یې په سر اچولی و ما سره میلاو شو بیا لاړ د لمانځه نه مخکې وی یو صاحب ومې وی ودې پېژنده مې صاحب مخې ما طرف ته نه وم او نه پېژند وی دا حسن بصري و که نه دا و که نه ته ونه لیده دې د هر مانځه نه مخکې د بصرې نه دلته منا ته مال راځي ما سره لاس میلاوی او بیا د جمع مانځه لک واپس ځان بصرې ته رسوي طوی الزمان او طوی المکان د تصوف ځان له باب دی د بزرګانو ته رب العالمین یو طاقت ورکړي په لږ وخت کې د هغې نه ډېر کار اخلي په لږ وخت او په لږ وخت کې ډېر مزل کوي